د طالبانو زبردست اقدام او د امریکا لخوا پاکستان سره د مهاجرینو په اړه خبرې جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د کراچۍ له زندان څخه 130 نور افغانان هم خوشي شول. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو حکومت لخوا رهبري کیږي د کراچۍ له زندان څخه د 130 نورو افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکړی. یاد سفارت نن شنبه د مارچ په 4مه د کپ په 14مه ویلي چې په خوشي شوو افغان کډوالو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په اعلامیه کې ویل شوي دغه افغانان د هستوګنې د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي وو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت زیاته کړې چې خوشي شوي افغانان د چمن دروازې له لارې افغانستان ته انتقال شوي دي. د پاکستان حکومت تر دا مهاله له خپلو زندانونو څخه د تازه خوشي شوو افغانانو د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالب چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د پاکستان په زندانونو کې شاوخوا 2000 افغانان بندیان دي چې په خبره یو شمېر خوشي شوي او د پاتو د خوشي کېدو هڅې روانې دي. دغه افغانان چې زیات شمېر ویل کېږي د درملنې او خپل دوستانو لیدلو لپاره پاکستان ته تللي وو د هغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي دي. بلخو امریکا له افغان کډوالو په روان چلن له پاکستان حکومت سره خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت وايي په پاکستان کې له افغان کډوالو په روان چلن له پاکستاني حکومت سره خبرې کوي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د نامناسبې رویې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل متحده ایالات په دې اړه له پاکستاني لوري سره په منظم ډول د خبرو په حال کې دي. پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغانانو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو پر بنسټ مناسب چلند وکړي او دوی که هر ځای وي د ځورولو او شکنجې لاس واخلي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.